نه پوهېږم چې زما په دې خر باندې څه چلو شو. زما په خیال چې زما خر ناجوړه شوی دی یا به مریض وي. ورېږه چې زه ورته یو فکر وکړم. زه باید ورشم ډاکټر صاحب پسې او ډاکټر صاحب راولم چې دا زما خر معاینات وکړي چې دا زما خر څه تکلیف پیدا کړی چې واښه نه خوري، خبرې ما سره نه کوي، قصې ما سره نه کوي. زه به په دې څه خر باندې چیزې وکړم. ته هم دلته پاتې شه، زه ډاکټر پسې لاړم. اوس زه بېرته راځم. ته راځه که نه ډاکټر صاحب، ته دا زما خر وګوره که نه، معاینات یې وکړه که نه چې زما دې خر باندې څه چل شوی دی. وایم ډېر خفه یم ورباندې، ډېر زیات. وایم نه پوهېږم که نه ډاکټر صاحب، تا پسې رالم د دې په خاطر باندې که نه. ته وګوره د دې خر معاینات وکړه. دا د شپې هم چې دی واښه نه خوري، د ورځ هم نه خوري او کله کله به یې ما سره خبرې کولې. اوس خبرې هم نه کوي، ما نه خفه شوی دی که څنګه. ته وګوره که نه، مونږ خو ډاکټران نه یو که نه، خو تا پسې رالو. ته به د دې خر معاینات وکړې، مکمل معاینات وکړه چې خدای پاک زما دا خر جوړ کړي. ولې نه ولې نه، په سترګو به یې اخلم ډاکټر صاحب. خو دا خپل زحمت وباسه پېښه چې له خیره زما خر جوړ شي، چې تمامه شپه خفه یم ورپسې او همدا اوس مې زړه خفه دی. پوره معاینات وکړه، پوره. که خدای پاک دا زما خر جوړ کړي نو زه به دې باندې ډېر کارونه وکړم له خیره سره. څنګه شو ډاکټر صاحب، معاینات دې خو ورته وکړو که نه؟ معاینات خو وشو. ها، که نن یا سبا یې دا خر دې مري، ولې مړ کېږي؟ مزه یې نشته. ولې یې مزه نشته؟ لږ زره مینه او محبت ورسره وکړه. هو، نو پاتې کېږي نه ډاکټر صاحب؟ نه نه نه. بس نو زه درنه لاړم. یو خر الله خدای پاک راکړی و. یو خر مې درلودی، هغه زما خر هم په حق ورسېده، مړ شو. زه به اوس سودا په چیشي باندې کور ته راوړم. راځه راځه چې ورسره دې وځورو. چې ځو راځه. زه ستاسو په مطلب باندې پوه شم چې تاسو ما ته څه وایي. ها، یاره چاپوره د تا خر و. ولا ډېر ښه خر یو. موږ هم کله نه کله بار پرې راوړو، لاس په سپکو، ډېر کار دی موږ پرې روان و. زه نه پوهېدم چې زما دا خر هم دومره خپلوان لري. څه؟